تاسو پوهیږئ چې موږ د برېښنا شرکت خپلې فابریکې لري، د تولیدي فابریکې موږ لرو، هم د برق په برخه کې هم د برقي لوازمو په برخه کې. چې صرف په تېرو 5 میاشتو کې موږ 8,000 مختلف النوع پایې جوړې کړي دي، چې دغه پایې د موږ مختلفو ولایاتو ته ورکول کېږي، ولسوالیو ته برقونه او د برق شبکې غځول کېږي په دې باندې. او همدارنګه په زرګونه قسمه نور میټر بکسونه، براکټونه او داسې ځینې نور توکي تولید شوي دي چې دا هم د شبکو په اصلاح کې او د شبکو په توزیع کې ورڅخه کار اخیستل کېږي. په تېرو 5 میاشتو کې د 1.5 میلیارده او $600,000 په اندازه باندې مختلف النوع پروژې تکمیل شوي او تقریبا د 3.5 میلیارده افغانیو په ارزښت 206 نور تړونونه شوي دي چې هغه تر کار لاندې دي او امضا شوي دي. په هغه باندې به هم انشاءالله کار کیږي. داسې د کجکي بند الحمدلله نسبت پخوا ته اوس تولید زیات ده او په دې برخه کې عملا نور هم کار روان ده تر څو د دې ظرفیت زیات سي او برېښنا زیاته سي. نو ضرورت لیدل کېدی چې د قندهار شریفو ولسونو ته چې هلته صنعتي پارکونه دي، تجارتي اماکن دي او د برېښنا د نشتون له امله ډېرو ستونزو سره مخ دي. موږ الحمدلله وکولی شوی چې د 500 میلیونه افغانیو په ارزښت باندې پروژه ډیزاین کو او په 4 لاټونو باندې تقسیم کو چې عملا چارې بشپړې شوي دي او د نظار هیئت له لوري څخه هم تایید شوي دي او په اقتصادي معاونیت کې تاییدۍ ته منتظر دي چې موږ به وکولی شو چې دغه پروژه په 6 میاشتو کې تکمیل کړو او د کجکي برېښنا د 110 کیلو وولټ لاین په اساس باندې مستقیما له قندهار سره وصل کړو تر څو د قندهار د ولسونو مشکلو سره حل شي.